السلام علیکم مینوالو، امید دی چې ټول بخیر. موږ نن سید الله صاحب سره راغلي یو. د سید الله صاحب د خپل یو کلام تاسو وړاندې کوي. امید دی چې د مینوالو به ډېر خوښ شي. او بس اختر علي مې نن انټروډکشن نه وروسته کو ما ورته ویم د سید الله صاحب انټروډکشن به په خپله باندې وکړم. نو راځئ چې د سید الله صاحب نه کلام واورو. ډېره مهرباني شاعره چې تا زما انټروډکشن وکړ. اختر علي بھائی نن زموږ چې کوم دی شاهد خان شاهد بھائی هغه هوسټ شو، نو ډېره مهرباني. موږ یې مننه کوو او بالکل مننه یې کوو. او تاسو غزل دا کړی دی نو غزل داسې دی چې دا زړه مې په یو چا پسې بیمارو ښه وزګارو، دا زړه مې په یو چا پسې بیمارو ښه وزګارو، هغه هم بس د هر یو سړي یارو ښه وزګارو. او د ژوند معنا د خلکو روکه کړې وه په ښار کې، د ژوند معنا د خلکو روکه کړې وه په ښار کې، زبردست ړانده غوندې دا خلک د دې ښارو ښه وزګارو. او دې دغسې هم خو چې قافله ترې خپله لاړه، دې دغسې هم خو چې قافله ترې خپله لاړه، پردو خلکو ته لار کې به ایثارو ښه وزګارو. زبردست خط دې کړی یار. کیسه چې د فرخاد مې ورته وکړه په خندا شو، کیسه چې د فرخاد مې ورته وکړه په خندا شو، پردو خلکو ته کیسه چې د فرخاد مې ورته وکړه په خندا شو، او وی ویل چې دا سړی وزګارو ښه وزګارو. کیسه چې د فرخاد مې ورته وکړه په خندا شو، وی ویل چې دا سړی وزګارو ښه وزګارو. او د مینې او د ژوند ټپه به یې هر ځای کې کوله، او د ژوند ټپه به یې هر ځای کې کوله. زبردست یار. یو کس سره به لاسو کې ستارو ښه وزګارو. او ساقي دا میخانه خو یې نن په بل اړوله، ساقي دا میخانه خو یې نن په بل اړوله، سعید خو نن څه بل شانتي خمارو.